په دې مبارکه میاشت کې یو اوچته ورځ ده چې هغې ته ویل کېږي یوم عاشورا. د عاشورا ورځ په دغه ورځ باندې روژه نیوه، دا بیا ډېر اوچت اجر والا عمل دی. د عاشورا روژه رسول صلی الله علیه وسلم په څلورو مراحلو کې نیولې ده، یا څلور حالات دي په هغې کې، او دا جدا جدا دي. اولنی حال په مکه کې په صحیحینو کې دا حدیث دی، عائشة رضی الله عنها وی كانت عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. دا عاشوراء دا روجه چې ده محرم د میاشتې لسم تاریخ، دا روجه به قریش هم نیوه په جاهلیت کې. هغوی به هم د دې ورځې عزت کوو او عظمت یې په زړه کې و. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، رسول هم دا روجه نیوه، په مکه کې به هم نیوه. فلما قدم المدینه، بیا چې کله مدینې ته رسول صلی الله علیه وسلم راغی، نو بیا یې پخپله به هم دا روجه نیوه، مسلمانانو ته یې امر وکړي چې دا روجې به نیسي. دا اولنۍ مرحله شوه. په کوم ځای کې؟ په مکه کې. خو صرف یې پخپله نیولي، مسلمانانو ته یې نه دي ویلي تاسو نیسئ، او قریش هم دا روجې نیوې. دویمه مرحله بیا چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما حدیث دی په صحیح مسلم کې شته، ان النبي صلی الله علیه وسلم لما قدم المدینه، کله چې رسول صلی مدینې ته راغی، وجدهم يصومون یوما، رسول صلی الله علیه وسلم د یهودي ولیدو چې دوی به روژه نیوه د یوې ورځې، یعنې عاشورا. رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوس وکړي تاسو دا څه شي روژه نیسئ؟ هغوی ته هذا یوم عظیم، ډېره اوچته ورځ ده. وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون. او دا هغه ورځ چې الله سبحانه وتعالی په دې ورځ موسی علیه السلام او دغه قوم له نجات ورکړی او فرعونیان هغې تباه و برباد کړي. فصام موسى شکرا لله سبحانه وتعالى. نو موسی علیه السلام دا روژه په دې ورځ نیولې وه، د الله شکر یې ادا کوو. نو ځکه موږ هم دا روژه نیسو. په دې کې د فایدې لپاره دا خبره یاد ساتئ، دا به کې واضح شوه د روژې نیو حکمت سره. نو د الله شکر وایسته چې الله په دې ورځ باندې فرعون تباه کړی. د دې لپاره دا وګورئ، داسې نه ده څنګه چې شیعهګان بیانوي او خبرې له مخکې راځو. شریعت چې کوم حکمت ذکر کړی هغه دا دی. بعض سیرتونو کې دا هم راځي چې په دغه ورځ د عاشورا په دې ورځ باندې د نوح علیه السلام کښتۍ چې نه په جودي غر باندې ودرېدلې وه. الله سبحانه وتعالی هغه او د هغه ملګري کوم چې هغه سره په کښتۍ کې هغوی له نجات ورکړی د طوفان نه، او کفر او کافران الله سبحانه وتعالی تباه کړي. نو په دې ورځ باندې د عاشورا په دې ورځ چې کومه لسمه ورځ ده د محرم د میاشتې، په دې ورځ باندې د نوح علیه السلام کښتۍ په کوم غر ولاړه وه؟ په جودي غر باندې ولاړه وه. نو د دوه خبرې پکې واضح شوې. نو رسول الله چې کله د یهودو دا خبره واورېده چې موسی علیه السلام دا روژې نیولې، نو موږ یې نیسو. نو رسول صلی الله علیه وسلم انا اولى بموسى منکم، نو زه خو به ډېر حق لرم چې روژه ونیسم، او زه موسی علیه السلام ته ستاسو نه زیات نږدې یم، ځکه چې پیغمبر د پیغمبر د روڼي. بل دا چې د موسی علیه السلام حقیقي تابعدار هغه موږ یو، د رسول صلی الله علیه وسلم د امتیان. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې بیا خو موږ به دا روژه نیسو. فصامه وامر بصیامه، رسول صلی الله علیه وسلم دا روژه ونیوه او خلکو ته یې وویل چې دا روژه به نیسئ، لازم به یې نیسئ. نو دا څومره مرحله شوه؟ دویمه. په مدینه کې رسول صلی الله علیه وسلم پخپله هم نیوه او خلکو ته یې وویل چې تاسو به نیسئ. دریمه مرحله د دې نه بعد د اختیار مرحله یا د تخییر مرحله، هغه داسې چې حدیث کې راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د رمضان د میاشتې نه بعد، په اول کې په رمضان د روژې فرض نه وي کنه، بیا الله سبحانه وتعالی څه ووایي؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روژې د میاشتې روژې به نیسئ. کله چې روژې د میاشتې روژې لازم شوې، د رمضان د میاشتې روژې لازم شوې، نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي که څوک یې نیسئ نو ودې نیسي، او که څوک یې نه نیسي نه دې نیسي. فمن احب منکم ان یصومه فلیصم ومن کره فلیدع. که تاسو کې څوک روژه نیول غواړي ودې نیسي، که څوک یې بوزه کوي بوزه دې کړي. نو په دې کې اوس څه وشو؟ اختیار دی، که دا کې او که دغه کې. دا درېیمه مرحله شوه. څلورمه مرحله دا ده
اصل کې د عاشورا دغه ورځې ته وایي په کومه ورځ چې لسم تاریخ. دا بعض خلک هسې کمزوري خبرې کوي او د خلکو ته دا شبهه ورځي چې نه عاشورا چې دی نه د عاشورا د روژې چې د نهم تاریخ دی نه. رسول صلی الله علیه وسلم دا روژه نیولې ده په لسم تاریخ باندې او په هغې باندې دلیل دی. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې شته عبدالله بن عباس رضی وایي رسول صلی الله علیه وسلم لئن بقیت الی قابل که زه روان کال ته پاتې شم. رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې اخرنی کال وایي که زه روان کال ته پاتې شم لاصومن التاسع نو زه به ورسره د نهم روژه نیسم. دا دلیل دی په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم چې مخکې روژې نیولي دي هغه ټول په لسم تاریخ یې نیولي دي ځکه دې کې تاسع وي زه به نیسم. نو که رسول صلی الله علیه وسلم د نهمې ورځې د روژې نیولي نو بیا به داسې نه وي چې نهمه به نیسم. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند په آخري وخت کې کړې وه او رسول صلی الله علیه وسلم روان کال ته پاتې نه شو. دا خبره ولې کړې ده؟ عبدالله بن عباس نوم حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صوموا یوم عاشورا د عاشورا د ورځې د روژې نیسئ وخالفوا اليهود د یهودو مخالفت کوئ وصوموا قبله یوما او بعده یوما یا دې مخکې ورځ روژې نیسئ یا دې وروسته ورځ روژې نیسئ. نو رسول الله چې دا خبره کړې چې زه به نهمه نیسم د لسمې سره د څه د لاسه چې د یهودو سره مخالفت راشي. موږ او یهود یو شان نشو. یهود هم دا روژه نیسي په دغه لسم تاریخ یې نیسي موږ ورسره نهم هم نیسو. نو فرق شو په مسلمان کې او په چا کې په یهودي کې. ګوره دا یو ورځ روژه ده د عاشورا ده او سبحان الله دې فضیلت ته ګوره. په صحیح مسلم کې دا حدیث ته رسول الله وایي صیام یوم عاشورا د عاشورا په ورځ روژه نیوه احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله وایي تیر شوي یو کال ګناهونه د دې یوې روژې د لاسه الله سبحانه وتعالی بخښي. چې کوم سړی هر کال د عاشورا روژه نیسي او لیت قبله دا پکې شرط دی هم دا بعض کسان هسې خوشحاله سهار نه یې څه خوړلي نه او په مازدیګر کې به ګرم ګرم کېږي او پکوړې پخې که او شربت جوړ که فلانې شی راوړه فلانې راوړه او داسې چې نشتي چې دا روژه به قبوله شوي وي او که به نه. اصل شی د روژې قبلېدل نو دا روژه چې قبوله شي د یو سړي نه دی هر کال نیسي نو تر څو چې ګوره د ده ګناهونه بخلی کېږي. څومره غټ فضیلت دی او د الله سبحانه وتعالی د مهربانۍ ته وګوره او د هغه د شفقت او د هغه د نعمتونو ته وګوره. په دې کې د فایدې لپاره به دا خبره ذکر کړو چې د یو کال د ګناهونه چې بخلی کېږي دا د واړه ګناهونه بخلی کېږي ځکه چې د غټو ګناهونو لپاره توبه لازم ده. او بعض حدیثونو نه دا فایده اخیستی کېږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض حدیثونو کې ویلي چې